وای څنګه یا الله چې تا ذات حق ده دا رقم قرآن حق ده. الله اکبر. ای زنده او پاینده او گویاست. دا قرآن مجید زنده ده، دا پاتې کېدونکی ده، دا خبرې کوي ګوره دا قرآن. دا قرآن مجید سره خبرې کوي ګوره. چا چې په دې کامل ایمان او قرآن مجید ته وخت ورکړي، شپه ورځ د لپاره سبا کوي، د شپې راجګېږي، د خوراک پروا نه کوي، د خوب پروا نه کوي. ځکه دا مدد د الله کتاب زده کومه یوه دا قرآن مجید سره خبرې کوي. الله اکبر. پښتانه وایي که نه وایي که چېرته ته غواړې چې الله سره خبرې وکړي، چا سره خبرې وکړي او یا دا غواړي چې الله تا سره خبرې وکړي، نو دوه حالات شو. یو دا ده چې ته الله سره خبرې کوې نو مانځه باندې ودرېږه، مونځ کې به ته الله سره خبرې کوې، دی تا خبرې دی الله بیا. دوم که ته غواړې چې الله تا سره وغږېږي، الله خبرې کوي او ته یې واورې، نو قرآن مجید ته متوجه سې، قرآن مجید تلاوت کوه نو الله به تا سره خبرې کوي. او بله خبر دا ده وایي که دا معلومې چې د الله تا سره څومره محبت ده نو خپل ځان وتله، خپل ځان ټیسټ کړه چې تا قرآن سره څومره محبت ده. نو قرآن مجید سره موږ تاسو محبت وي، قرآن مجید سره علاقه ډېره وي. الله اکبر. وایي علامة حب الله علامة حب القرآن. علما دا قاعده ذکر کوي چې تا قرآن مجید سره څومره محبت وي، ځینې معلومېږي دومره محبت یې ته الله سره ده. او که قرآن مجید سره د محبت نه وي، په دنیا کې مصروف یې، په خواهشاتو کې روان یې، دنیا ګټي او یا په خوبونو کې مصروف یې، نو معلومېږي تا بیا الله سره محبت نشته. نو قرآن ته چې څومره وخت ورکوې ته معلومېږي دومره محبت یې تا الله سره شته. او که قرآن سره محبت نه وي، نه یې زده کوې، نه یې بل ته رسوې، نه د سره غم شته، نه د سره فکر شته، د قرآن لپاره نه چا سره جنګ کوې، نه چا سره بحث کوې، د قرآن لپاره به ګوره جنګ ته هم تیارېږي، که دا سر دې کټېږي هم تیارېږي به. د قرآن خدمت به نه پرېږدي، د قرآن درس به نه پرېږدي، د قرآن دا لفظ او معنی به نه پرېږدي.